بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کالی ویم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم. کمبر خیل او غازی خیل دا وی سی ده، د اورمل پایان دا وی سی ده. د دې چې کوم مسایل دي، د دې کوم محرومیان دي، د هغې په باره کې ما سره زما د پروګرام نننی میلمه چې کوم دی، ډېر مؤذب شخصیت، پی ټي آی ډېر زوړ ورکر او د پی ټي آی دپاره ډېر زیات قربانیانې ورکولو والا د دې علاقې چیرمین راځي چې ملاقات وکړو ډاکټر محمد محسن کمال برقي صاحب سره. د دې علاقې مسایل تپوس هم ممکن وکړو او د دې د سیاسي بیک ګراوند معلومات هم وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر ښه شکریه ناصر جمال صاحب چې داسې لنډ وخت ټایم کې تاسو موږ سره وخت راکړو. الله مو ډېر خوشحاله کړي. مهرباني. تھینک یو سو مچ. محسن کمال صاحب، تاسو سیاسي بیک ګراوند چې دی هغه لږ زموږ د ناظرینو ته بیان کړئ چې تاسو سیاست ته څنګه راغی او کله راغی. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې چل دی ناصر جمال صاحب چې سیاست خو زه وایم چې د پښتنو هر یو فرد سیاسي او ورکر دی که نه جي. خو بیسیکلي چې کله عمران خان 1996 کې دا پارټي جوړه کړه نو موږ داسې هلکانو لکه دغه ماشومان چې دي زموږ وروڼو مشرانو، بس عمران خان نسیم د کرکټ یو آیکن و او زمونږ نسیم خو د هغه ایډیالوجي او د هغه چې کومه فلنتراپي مطلب دغه کم دغه شورو نو هغې نه موږ ډېر متاثر وو د مخکې نه. بیا چې پارټي جوړه کړه نو چونکې د هغه مور چې کومه ده شوکت خان هغه زموږ د دې ورمړو قوم سره تعلق لري نو په هغې بیس باندې هم زموږ د خلکو سپورټ هغه سره و. هغه به مو ویل چې دا زما ماماګان دي نو هغوی په 95 کې دلته یو جلسه ارګنایز کړه زموږ په دې محلې کې. مونږ خو هلکانو مونږ هم ډېر په جوش او جذبې سره په هغې کې شرکت وکړو. زما وروڼو تر زامنو مشرانو هغه ارینج کړي وو، والد صاحب مو نور د دې کلي پکې ډېر سرکرده مشران وو ټولو. نو بس د هغې نه مونږ عمران خان صاحب په دې قافلې کې شامل یو، بس روان یو پکې او تر اوسه پورې پکې را روان بس لګیا وو چې خدمت مو دا مو دا جذبه ده چې خدمت ته د قوم وکړو، د خلکو خدمت وکړو. جي صحیح ده. جي چیرمینې ته تاسو الیکشن ته بیا ودرېدئ؟ او جي او ډېر ښه لیډ سره تاسو. او جي بس جي داسې کار و چې په 2013 کې چې کوم بلدیاتي الیکشن شوی نو هغې کې هم زما اراده وه خو زه د ملک نه بهر وم نو بیا موږ دلته نور ملګري وو هغه مو دغه کل هغوی مو الیکشن کې سپورټ کله پاس شو. خو بیا هم خلکو به دا ویل چې منډې تړلې تاسو ټولې وهئ، کو ټرانسفرمر منډه وي، کو د بجلۍ منډې د ما بل مشر رور دی ډېر پوخ سیاسي کارکون دی د پی ټي آی نو هغه به منډې تړلې ټولې والي نو خلکو به ویل چې تاسو مطلب منډې تړلې تاسو وي مشروالي بل سره وي او کار بیا چې ضرورت راشي نو بیا خلک لږ داسې شاته شي. نو بیا چې دا اوس الیکشن راغو نو بس مو ویل چې زه بس چې دا منډه تړډه کوم نو لږ چې یو سړي سره سیاسي او دوي نو بیا نور هم لکه ډېر ویلیو لري نو بس ودرېدو. د الله د قوم ډېر زیات عزت وکړي، زموږ ډېر غیور او بهادر قوم دی او په ما باندې ډېر زیات اعتماد کړی دی او زه یو کشر یم چې څومره کسان ولاړو زه پکې یو کشر یم او ما له دومره اکثریت سره او دغه سره مطلب جیت را کړی دی نو زه د دې خلکو ډېر شکرګزار یم. الله دې خوشحال ساتي او دوی دپاره به انشاءالله زه ټول عمر منډې تړوم که دا سیاسي او دوي او که نه وي دا راتلونکي تاسو ته پته ده ناصر جمال صاحب او انشاءالله چې زه به ټول عمر دوی ته سینه دسته باندې ولاړم او خدمت به یې کوم انشاءالله. ډېره ښکلې خبره ده او زما په خیال د هر پولیټیشن هغه کم لیول کې وي د هغه جذبه که دا وي نو انشاءالله ژوند او خیري. زموږ ترقیاتي کارونو کې به هم څه مسایل نه راځي او زموږ دا خلک چې کوم دی لږ ډېر دا پرسکون به ضرور وي. محسن کمال صاحب، ستاسو د وی سي چې کوم مسایل دي د هغې په بابت سره که موږ خبره کوو نو دلته د تعلیم صورتحال څنګه دی؟ یاره جي زمونږ د ورمړ پایان چې کوم دي دا خو یو بیسیکلي د دې د محلي وقوع داسې ده که نه جي چې دا ډېره د نوشهره هم په اینډ کې پرته ده او د پېښور هم نو مخکې موږ نوشهره کې وو نو د نوشهره خلکو به بس راغلی الیکشن به وشو ووټ به یې واغستو بیا به مطلب چا دومره توجه نه ورکوله. بیا موږ په ډسټرکټ پېښور کې شو زموږ دا کلی یو فیصله وشوه سن 92 کې ما څومره خیال دی نو هغې موږ له نور هم نقصان راکړه. نوشهره کې بیا موږ ته لږ ډېر څه توجه به میلاوېده. پېښور کې موږ ډېر زیات ډېر محرومه شوي یو سیاسي طور باندې موږ باندې به خلک راغو د پاټو په بیس او په بلې پارټۍ په بیس او تاسو ته پته چې کومې پارټۍ نه زه نومونه نه علم دلته کې خو بس هغوی به یو کس ودرولو موږ ته خلکو به وله لکه کمبېله چې ووټ ورکوي داسې به وله ووټ ورکو. بس الیکشن به وشو چېرته یو لار به پخه شوه یو چېرته دغه به پخه شوه یا به یو سکول زموږ په یاداشت کې جوړ شوی خو الحمدلله لکه د تعلیم ډېره زیاته کمی ده زموږ په کلي کې اوس هم زما صرف زما ویلج کونسل نه دلته 2 ویلج کونسله نور دي په هغې کې
خو تیر د پی ټی آی په دور کې ماشاءالله زمونږ های سیکنډري سکول چې کوم هغه هم ډېر ښایسته جوړ شو، هغې کې سټاف هم پوره شو. ما بیسیکلي زه د دې کلي یم، خو زمونږ کلي کې ایجوکیشن دومره کمزوره چې زه به بل کلي ته سکول ته تلم، چونکې زما په کلي کې سکول و خو ما دلته نه دی ویلی، ما بهر ویلی دی. نو اوس پکې د جینکو هایر سیکنډري جوړ شو، الحمدلله کلاسونه ورکې سږ کال سټارټ شو، او پرایمري هم ډېر جوړ شو. اوس هم چې څوک ځایونه ورکوي نو هغه پکې چې کوم دنو ورکوي. نو د ایجوکیشن خو لکه مسایل شته، دا په ټول پاکستان کې او زمونږ په دې ورموړو کې خو ډېر زیات دي. خو چې الحمدلله پی ټی آی ګورنمنټ ته زمونږ منسټر هم زمونږ د خپل کلي دی، نو هغه الحمدلله پکې لږ انټرسټ لري چې سپورټ کوي. جی بالکل. نو څه خبرې سب بلاک لیست خو نه اچوي، څه خبره اترې وینو؟ نه جی اوس هم لکه موږ دلته 2 سکوله ورکړي دي، خو چونکې زمونږ کلي کې د ځمکې لکه آبادي ډېره تیزه دغه سره شروع ده که نه جی، ډېر تاسو به کتلي نو ځایونه ډېر زیات شارټیج دی. نو ځای میلاویږي نو سکولونه هر ټایم لکه منسټر صاحب د طرف نه یا زمونږ د دغه طرف نه څه دغه نشته مسله، سکولونه په هغې باندې کار کېږي. خو لکه ایجوکیشن خو ډېر مست دی چې ډېر نور پې هم دې باندې کنسرن وشي نو ښه خبره دی. ٹھیک شو جی، بالکل صحیح ده. روډونو سټرکچر ستاسو په دې وي سی کې صورتحال څه دي؟ څنګه چې سر ما بیان که څنګه چې د نورو محکمو حال و که نه، زه په دې نورو ګورنمنټونو کې داسې د روډونو مو زمونږ د روډونو انفراسټرکچر بالکل نه و. ما تاسو ته وویل چې تقریبا نه سن 1947 نه چې کله پاکستان جوړ شوی دی، چېرته یو لار به پخه شوه په یو 5 کالو ټینې ورکې د یو ګورنمنټ، او چې کله رسې پی ټی آی 2013 کې راغلی دی، نو دا ما تاسو ته ویل اشتیاق ورموړ خپل کلی دی، نو انتهایی روډونه داسې تاسو چې په کم طرف وځئ نو فرش اچولی شي، فرش ډېر ښایسته لکه فرش بندیان. جی 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 دا یو خبرې به زه کوي ورکړم، مصطفی کمال صاحب چې کومه خبره کوي، محسن کمال صاحب د دې د خبرې تایید به زه په دې کوم چې کم ځایونو کې فرش بندي پکار ده، صرف هلته هم روډ بوتلی دی لکه ډېر ښکلي انداز سره. جی جی بالکل ډېر کارونه شي روډونو خو ډېر جي کو تاسو دغه طرف نه پېښور طرف نه دی، اوس ډبل روډ جوړ شو، دا هم د پی ټی آی په دور کې جوړ شو. موږ ته چې موږ والدینو به دا خبره کوله چې موږ ته د پېښور ته کم روډ جوړ شوی دا قیوم خان جوړ کړی و، هغه داسې دی وایي د ګنج ته دې سایډ ته راغلی وایي دا لار چېرته لاړه وایي ورموړ ته وایي روډ یې کوي، چا پېژندل هم نه لکه نو نه دې خواته روډ و که نه، نو هغه ټایم کې جوړ شوی بیا چا روډ نه و جوړ کړی. هغه داسې و چې هغه ما ته یاد شي زه 90s کې راغلی وم، نو ډاټسن به ډاټسن جی بالکل، او هغه ډاټسنو کې چې کله به یو ډاټسن دی بل ته رانږدې شو نو دا یو به ترېنه کچې ته لږ بالکل جی همداسې ده. اوس تاسو به کتلی اوس ډبل روډ خو داسې دی چې نو اولا اوسه پورې بیا هم روډونه لګیا دي جوړېږي. نو محرومینو خو الحمدلله د پی ټی آی په ټینور کې چې کوم دا نه چې زما پارټي ده، دا لکه یو حقیقت وي که نه، نو ډېر کارونه پکې په روډونو باندې وشو. ډېره ښکلې خبره ده. د بجلی په بابت سره ده یاره جی بس د بجلی خو په ټول کې پی کې مسله ده، زمونږ خو ډېره مسله یاره جی په دې بل ټینور کې زمونږ چې کوم ناظمین و هغې د الله عزتو کې ډېر سټرګل یې کړی، منسټر صاحب ورسره هم، او مونږ تقریبا 2300 میټرایزیشن کړی و جی که نه، نو هغې مونږ سره دا واده کړي وه چې مونږ به انشاءالله تاسو ته 22 غنټې بجلی درکوو. نو هغه یو 2 میاشتې خو هغې په هغې باندې قایم اوس پاتې شول، خو بیا جي هغې لانجې شروع کړې، لکه هغې ویلو چې تاسو کلي کچېري کړې وه چې تاسو مطلب 30% پیمنټ وکړئ او باقي به مونږ تاسو ته دغه معاف کړو، خو هغې په هغه خپلې وعدې قایم پاتې نه شو که نه جي. نو خو عوام بیا لږ متنفره شو چې بهی تاسو خو مونږ سره دا وعده کړې وه چې مطلب دا کم پیسې ورکوي دا به ورکوو، باقي چې کم دي نورې به معاف کېږي. نو خلکو میټر یې مو لګولې هر څه، خو بیا هغې دغه شروع کړو، نو خلکو بیا ورسره دغه وکړو احتجاج وکړو، نو بیا بیلونه جمع کېدل بند شول، ای بجلي کمه کړه. نو چې زموږ په کلي کې اوس د بجلۍ ډېر زیات بحران دی، ډېر زیات. او دې کې زه وایم چې صرف زموږ عوامي نماینده یا عوام نه دي، دې کې د اپډیټ ډپارټمنټ ډېر زیات دغه دی. مسله د پوره کې پی کې ده چې کوم ځای کې یو انفراسټرکچر پکار دی، هغلته بالکل یعنی فقدان دی د دې دواړو په انډرسټینډینګ کې د هغې د وجې نه چې کوم دی، یا خو یې داسې وشي چې دا کم تیر بیلونه دي د دې مزید نقصان نه بچ کېدو دپاره دا ټول ورته معاف کړي او د راتلونکي ګنې اوس په دې بل دغه کې چې کوم دی منسټر صاحب یو فیډر مونږ ته ورموړو ته نوی خپل فیډر لګول، نو 2 فیډره شو، نو بجلي هم څه داسې کمې نشته. هغه هم دی ویل چې دا پرابلم دی، اوس دې خوا نه منسټر صاحب بل دغه را روان کړی دی فیډر 2 که نه د دې وابډا کالوني طرف نه نوشهره طرف نه. نو امید لرو چې کیدای شي دې سره زموږ دا مسایل الله پاک حل کړي، خو دې کې به زه وایم چې د وابډې والا هم مونږ سره کینی او مونږ عوام لکه عوام بالکل هر قسمه زمونږ عوام چې دي زمونږ د ورموړ عوام ډېر غیر عوام دي، دوی ته چې دروازې ته څوک ودرېږي
او چې आवाज وته کې کوه پولیس وي کوه غوښنه دا دې لپاره ډېر د مرګ غونې خبره ښکاري ډېر غیرتي خلک دي پیدا نه برداشت کوي څوک دراشي د تر وباسه پیسې یا د غلا ولې کړي خو مجبور شول خلک بالکل نو لکه زه وایم چې دې کې کینی د عوام په اعتماد کې دی به بیل به بالکل ورکوي خو لکه دا چې بجلی خو به راکوي نو داسې بالکل صحیح د ګیس صورتحال دلته څنګه دی یاره ګیس جی مخکې امیر مقام صاحب دور کې شو مخکې ګیس نو کنه جی کنه چې مشرف دور نو هغه بیا چې د پېښور سایډ نه راغلی نو په هغه باندې ډېر زیات پاپولیشن ډېر په دغه سره روان دی کنه نو موږ ته بیا ګیس اخیري ختم شو تقریبا دا 15 کاله نو اوس زموږ د پی ټی آی په ګورنمنټ کې بابا امیر صاحب چې ام ان ای نو هغه موږ لپاره دلته یو بل دغه وکړو نو اوس انشاءالله به چې کوم د ګیس لږ سټارټ شوی دی خو الریډي پاکستان کې شارټیج دی نو وقفه سره ملایي خو ګیس راغلی دا انعکاسي صورتحال دلته څنګه دی جی یاره جی لختي وړاندې خو ډېرې پخیم شوې دا کلوټې وغیره څنګه روډونه او لارې پخې شو داسې ورسره هغه هم جوړ شو او نکاسي چونک کې زمونږ کلی په ډبلیو سی اس پي کې نه دی نو لږ مونږ ته مسایل شته خو اوس ټیمې چې مونږ خپله چرمینان وایي کې ممبران یو تحصیل چمکني کې که نه جي نو هغوی مونږ ریګولر بیسس باندې راولو او صفایانې پکې کېږي انشاءالله انعکاسي سیسټم لږ زه وایم چې په نسبت ته نورو خلکو زمونږ دا کلی لږ داسې په دغه کې دی نو لږ اوبه تیز ښې وځي نو لږ ښه دی او جي ښه دی بالکل ډېره ښایسته خبره صحت په بابت سره راته ووایي دلته څه بي ایچ یو او جي بي ایچ یو هم شته او څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل دا ډېر اګنور شوی زمونږ په کلي کې یو دلته ډسپنسري ده مخامخ دا زما یو نیکه ملک صاحب او چرمین صاحب الله دې وبخښي هغه جوړ کړی سن 1965 کې بل بیا نو بیا مخکې ګورنمنټ کې یو بي ایچ یو جوړ شو خو اوس موږ سره لکه منسټر صاحب او د پی ټی آی ګورنمنټ دا کړی دا کیټیګري ډي هاسپټل جوړیږي په هغې باندې انشاءالله کار روان دی نو که هغه وشي نو موږ دپاره به لږ ډېر څه ځکه زموږ چې ډیلیوري وي یا زموږ په دې کلو کې لږ دا دشمنانو مسلې ډېرې دي نو اکثر چې داسې ایمرجنسي وشي نو بیا چې هسپتال ته رسیږي نو زخمی یا څه چې وي نو هغه فاصله ډېره زیاته روډونه هم داسې دي که نه رش دی جي نو موږ وایو که دا کیټیګري ډي هاسپټل دلته وي نو کم از کم دا سرجري ماینر سرجري وغیره او دا ډینټل دغه چې وي دا دلته کې ډیلیوریز شو او جي نه بلکې هغې کې د درې او ټیم وي جي که نه نو موږ ته به لږ بیا سهولت ښه شي نو موږ ما خو منسټر ته مو جګړه صاحب سره 2-3 ځل په دې باندې خبرې هم شوي دي او منسټر اشتیاق کورمور سره هم بیا هم دا هغې ته ریکویسټ کوو چې زر یې وکړي نو لږه ښه وي دی عوامو لپاره ډېره ښکلې خبره سرکاري وړو ستاسو په وي سي کې جي راځي جي سرکاري وړو خو جي زه خپله دلته چرمین موږ دلته دکان دی او خو څومره چې آبادي ده نو د هغې په نسبت باندې کوټه کمه ده که نه جي او هغې کې منسټران خو زمونږ غواړي چې لکه ډېره شي خو چونکې دا د ډي سی او دغه انډر دي نو هغه جي بس ډېر کم که اوس هم زمونږ د دې ویلیج کونسل چې کوم کوټه دا بنده شوې ده نو نن ورپسې ورغلو سبا بیا ورځو ورپسې او منسټر صاحب پکې هم وینا کړې نو موږ وایو چې لږ کوټې زیاتې وي دا موږ ډي سي ته خواست کوو ټول ته او جي ځکه چې دی خو خپل ریکمنډیشن ورکوي که نه جي خو کوټې ورکولو دغه چې کوم دا د ډي سي کار دی نو موږ ډي سي صاحب ته او کمشنر صاحب ته ریکویسټ کوو چې لږ دا کوټې زیاتې کړي او په ریګول او د وړو دا کوالټي دې هم لږه ښه کړي جي وړو کوالټي ډېره کمزوري ده ډېره کافي کمزوري ده د صفو اوبو دلته څه ټیوبویل وغیره او جي ټیوبویل شته مخکې جي هلته های سکول کې چې کوم ټیوبویل هغه اوس دوباره رینیو کړو دلته یو بل ټیوبویل هم موږ ته وتی ده شته جي ټیوبویلونه شته بل زموږ د اوبو هم لږې داسې خپلې اوبو هم داسې دي که نه جي چې د ورموړو اوبو زموږ مشران وایي چې باړیا پسې 2 نمبر صفا اوبه دي نو جي او دا هم لکه شته د اوبو سیسټم الحمدلله ښه دی صفایي صورتحال دلته څنګه دی نو جي ما خو تاسو ته وایي صفایي بس موږ دغه لوکل کم چې ریپرزنټیټیوز دي لکه دا چرمینان وغیره دوی په خپل لیول باندې کوي سیکټریانو سره او ټیمې په سطح باندې نو صفایانې دغه کېږي بس ټیک شو جي محسن کمال صاحب ستاسو تعلق چونکې پی ټی آی سره دی جی جی دا راته ووایي چې یاره که مونږ بلدیاتو انتخاباتو ته وګورو جی نو ګوري تاسو نه بډبیر جی جی شب قدر چارسده مطرا شالم مردان لکه پیښور ټول د نجیوای پی ډی ایم وړی دی جی جی تاسو څنګه امید هم شته دی چې یاره د را روان صوبایي حکومت او سپیشلی بیا ستاسو علاقه کې هم چې دی نو تاسو څه وایئ چې یاره حکومت به جوړ کړی شي که نه ناصر جمال صاحب دا خو تاسو ډېره ښایسته خبره او ډېر ښایسته سوال مو وکړو داسې کار دی جي چې کو تاسو وګورئ په هماغې دور کې موږ هم الیکشن ګټلی دی که نه دا خو هم خلکو ته پته چې دا د پی ټي آی کسان دي خو دې کې داسې کار و چې ستاسو غوندې چې کوم دا د میډیا کسانو دوی به مایک راغستی وم په لارو کوڅو کې به ګرځېدو د عمران خان دور کې ما ته یاد شي چې کوم دکاندار را به لاړی وي بس عمران خاني ده
شی به چې در باندې څنګه خرڅ کو لوګانو والا نه به چې لوګانه خسته عمران خانی ده عمران خانی ده او ګرانی خو وکړه نو ګرانی چې داسې وږي چې لکه وړو توړه 1100 1200 ته رسیدلی 1290 روپۍ ته 1300 ته ورسېده نو چې تاسو به دغه راغسته عمرو ته به مم نیولې چې څنګه چل او څنګه چل نه دی کنه دا وره چا مړ کې نو وړو مړ کوم عمران خان مړ کوم عمران خان او اوس هغه دوړه چې پرون 2600 نن 2700 تور سينو تاسو د چانل مو میډیا ته دا دغه کو ریکوست چې اوس هم تاسو دغه سه د خلکو دا چې کوم اوس خو غریب او امیر په کې ختم شو مخکې به غریب توړې پسې ګرځېدو نو چې اوس دومره وړ ګران شو چې په ټوډي کې راشي مونږ ته دلته دکان ته ولاړی چې مال وړه راکېږي بالکل نو مخکې خو به صرف غریب وړو پسې ګرځېدو نو مونږ وایو چې تاسو داسې کارو کوي چې استاد فرق ختم شو بس غریب ار سر سړی غریب دی جی تاسو مقصد دا بالکل دی چې یره دستی دومره ډیره زیاته شو چې هغه فرق ختم شو او د غریب ټول غریبیت ته نو مونږ وایو چې تاسو اوس داسې کارو کوي د میډیا ولا خدا را اوس هغه کردار ادا کوي څنګه مچ دا هغه چې 50% هم تاسو دا کو دا ریالټي مخالکو تو خلا نو څنګه زمون خو مطلب دا چې تحصیلونه بیلل نو دای به دار څه بیلی دای به یو سیټوم نه غټي د پی ډی ایم والا دا زما خپل دغه تاسو هم د انور نه سرګند خبر ده نو خو لکه تاسو ډیوټي د تاسو ریکوست کو چې تاسو هغه خپل حق ادا کړئ ان شاء الله جی مونږه کړم ما خپل ذاتی تور سره ما کړم دی او باقی دا چې میډیا لاغي 13 هفتم 2 روپیا منظور کیږي او تاسو چې کم دینو بس مایک درته نيسي خلک او راشي او تاسو ورته دعا نشي کولای کنه لکه غیله چل ورځي او تاسو لاغه چل نه وري زمون ګورنمنت هغه چل نه وري نو دا فرق هم دی بهر ډیره مننه تاسو محسن کمال صاحب چې تاسو ډیره شکریا تاسو دراتلو الله مې ډیر خوشاله ساته ناصر جمال صاحب ثانک یو ناظرین دا ډاکټر محمد محسن کمال برکی صاحب خبره د دې ډیره خولې ده چې کوم هغه فرق او د غریب سړي د متوسط طبقه او د غریب سړي هغه فرق ختم شو غریبي ټوله داسې ده دویمه خبره دا ده چې دا ملک کم طرف ته روان دی 12 لاک نوکریان 16 لاک نوکریان سالانه د عمران خان په دور کې شوي وي 22 لاک نوالی تر 24 لاک پورې په صرف شپږو میاشتو کې بیروزګاري راغله چې کوم انډستری د عمران خان دور کې حقیقت دی ما کریټیسزم کړی دی د عمران خان دور کې ما غلطیانې ویلي دي خو چې کوم حقیقت دی که د هغې نه سر کې پټونو دا ناجایزه ده د عمران خان دور کې دا ملک چې څومره حده پورې ترقۍ ته تلو د هغې نه په زیات سپیډ سره او کم از کم د 220 والا ګاډي کې ناستې او اکسلیټر باندې ښه غټه خښته ایښې ده او ښه سپیډ سره لاندې خوشې دي او تاسو یقین وکئ دا ټیکنوکریټ دا چې څومره دا ډرامه جوړېږي لګیا دی دا صرف دې لپاره جوړېږي چې دا خلک دا خپل نوم اوس بدنامول نه غواړي دا اوس په دې صورت کې راوستل غواړي چې یاره سرکاري خلک دي او په دغه طریقې نو دې کې چې کوم یې چاته څه میلاوېده اسټیبلیشمنټ ته چې څه پکارو ورته میلاو شول څه یو څیز نیم کې پاتې شو چې کوم یو شیز باندې ډېر کوشش وشو خو هغه څیز چې دی د هغې هغه روح جوړ نه شو نو هغه شیز پاتې شو ادروایز هغې خپل ښه پوره هر څه واخیسته چې کوم سیاستدانان هر څه یې واخیسته اوس الله رب العزت وکړي چې دا باقي مانده چې څه دا ملک دی دا باقي مانده ملک چې کوم دی چې دا نور خراب نه کیږي دا زموږ عوام دی نور نه بس خرابېږي زموږ عوام دی چې کوم دی دا د ساه اخیستو ته پرېږدي اجازه غواړم ډېره مننه السلام علیکم